دا دوهم ځل دی چې د هلمند ښوونکي د خپلو حقوقو په خاطر زده کوونکو ته د درس نه ورکولو اعتصاب کوي. په لښکرګاه کې دغه ښوونکي له تېرو 3 ورځو راهیسې اعتصاب پیل کړی چې لا هم دوام لري. دوی د کرتاسیې د غیر منظم ویش نه نیولې تر رهایشي نمرو، علمي رتبو او ان د تحصیلي بورسونو په مسله د معارف وزارت د مور او میرې په چلند تورنوي. ښوونکي وایي دوی څو ځله مخکې هم ورته اعتصاب کړی دی، خو د دوی لوړو ادارو په فریب او ژمنو تېرېستې دي، خو دا ځل تر هغو کار نه شروع کوي چې ژمنې ورسره عملي نه سي. ډېرې غوښتنې موږ لرو، خو اوسنۍ غوښتنه چې موږ یوازې په نظر کې نیولې ده، مثلا او راولاړ شوي یو اعتصاب مو کړی دی، هغه یوازینۍ د نمرو غوښتنه. ښوونکي ټول ښوونکي نمرې نه لري، دا دلته یو څو محدودو کسانو چې نمرې ورته ورکړلې نمایشي او نور یې ټولو داسې ورګانو ته ورکړي دي، داسې چاته یې ورکړي دي چې مطلقا د ښوونکي په نامه یې نمره اخیستې ده، مطلقا ښوونکی نه و. دغه د ښوونکو ته نمرې نه دي رسېدلي. تقریبا 460 ښوونکي دي په الحال چې مثلا دغه د اویزونه په لاس لري، روپۍ 14,500 روپۍ جمع کړي دي، زما په شمول باندې 460 تنو ښوونکو روپۍ جمع کړي دي او تر اوسه پورې ځای نه دی ورته معلوم کړی. او بله خبره د استادانو د ترفیعاتو او د هر د بست کې د قدمونو بحث دی. اکثره استادان د سره دي چې دغه کلونه کېږي، مګر بیا هم د دوی قدمونه نه دي اجرا شوي او یا هم د دوی بستونه ترفیعات نه دي اجرا شوي. نو د همدغه د استادانو غوښتنې دي سره دغه څه چې مخکې ذکر شو چې د نمرو غوښتنه دغه غوښتنې دي چې موږ په دوهم قدم کې د معرف څخه لرو. د دې ترڅنګ چې زموږ غوښتنه د نمرو د خپلو معاشاتو د لوړولو، د ترفیعګانو او د قدمونو ده، بله غوښتنه یې دا ده چې ځینې قرطاسیې د زده کوونکو لپاره راوړل کېږي، خو بدبختانه چې هغه په صحیح ډول باندې نه ویشل کېږي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید دغه قرطاسیه چې د زده کوونکو لپاره ویشل کېږي هغه باید په شفاف ډول باندې پر زده کوونکو پورې ورسول شي. څو میاشتې وړاندې هم سلګونو ښوونکو او نور ادارو کارکوونکو د خپل حق الزامه معاشونو او امتیازاتو په خاطر څه موده اعتصاب وکړ چې د پوهنې وزارت یې نږدې 90 میلیونه افغانۍ بندې پیسې ورکړې. که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی ځمکې تعیین کړي او د ښاروالۍ سره یې هم خبرې کړي دي چې هڅه کوي ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. موږ مخکې هم ولایت ته پیشنهاد کړی و، د ولایت څخه مو پیشنهاد خلاص کړی و، قومندانۍ څخه مو خلاص کړی و، قومندانۍ او ښاروالۍ خپله هیاتان ټاکلي وه. نو موږ نن د اتحادیې رئیس او نور د اتحادیې مسؤلین راسره وه، په شمول د قومندانیو، ښاروالۍ دا راسره ولاړو. د مختار د پنجاب کلا سیمې ته هلته مغه سیمه د نږدې څخه وکتله، نقشه مو هلته کښېښوله. انشاءالله تر ډېره حده پورې هغه ساحه خلاصه ده. نو نن یو پیشنهاد کو د تطبیق په خاطر باندې چې هغه پروژه هلته تطبیق سي. نو انشاءالله سبا چې دا پیشنهاد خلاص شو، بل سبا ته که خدای کوله موږ به انشاءالله هغه اولین په هغه دغه کوو چې هغه 2,500 نمرې مخکې توضیح سوي دي، هغه نمرې اویزونه یې دغه سوي دي. بل پلو زده کوونکي په ټپه ولاړ درسي حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي هره ورځ ښوونځي ته ځي خو ښوونکي درس نه ورکوي او بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی د ښوونکو د ستونزو د ژر حل غوښتنه کوي. زموږ غوښتنه دا ده د رئیس معرف څخه او د خاصا د لوړو چارواکو څخه زموږ په مکتب کې چې دی 3 ورځې کېږي چې موږ هره ورځ راځو، یوه ورځ مو هم درس نه دی ویلی په خاطر د دې استادانو اعتصاب کړی دی. زموږ غوښتنه دا ده چې استادانو ته خپل حق باید ورکړی سي. د دې معاشات په 12,000 روپۍ باندې چې هر یوه 12,000 روپۍ دی خپل د وسایل هغه خپل د وسایل چې تیل دی ورچې هغه له مصرف کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دوی معاشات هم زیات کړي. موږ دا 3 ورځې کېږي چې مکتب ته راځو، درسونه هم نشته وي. موږ د مرکزي ادارې د وزارت معارف څخه غواړو چې موږ د معلم صاحبانو د مشکل ورحل کړي او غواړو چې موږ ژر تر ژره زموږ درسونه خلاص. تر اوسه د ښوونکو د دې تازه اعتصاب په اړه معرف وزارت مسؤلینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په هلمند کې ټول 2,915 ښوونکي دي چې 514 یې ښځې دي. حکومت له دې جملې 414 ښوونکو ته د رهایشي نمرې اویزونه ورکړي دي، خو په خبره چې تر اوسه یې ځای او د رهایشي نمرو شمېره نه ده معلومه.